اکاډمي علوم د ملک په سطحه باندې تر ټولو یوه لوړه تحقیقي مرجع ده. د ریسرچ یا د تحقیق تر ټولو لوړه منبع او سرچینه ده. نه تنها د امارت اسلامي افغانستان په تشکیلاتي چوکاټ کې اکاډمي علوم شته، بلکې اکاډمي علوم د ټولې دنیا په سطحه کې په دولتونو کې وجود او قرار لري. الحمدلله افغانستان هم د نړۍ په سطحه باندې د سیمې په سطحه باندې له سیالانو سره سیال ده او دا هم اکاډمي علوم لري. په عربي خلیج کې د سوریې یو ملک به زه تاسو ته یاد کړم. په سوریه کې د سوریې د اکاډمي علوم ریاست دا د نني په ارګ کې په اصطلاح جوړ ده او د اکاډمي علوم رئیس دا د جمهور رئیس مستقیم سلاکار او مشاور ده. د روسیې له هېواده سره به دوستان شناخته وي، معلومات به لري. په روسیه کې اکاډمي علوم چې دغه د دوی اس 400 توغندي وي دا اکاډمي علوم تولید کو او په روسیه کې هم د اکاډمي علوم رئیس چې ده هغه د جمهور رئیس مستقیم معاون او مستقیم مشاوري. اکاډمي علوم یوه داسې اداره ده په ټوله دنیا کې او په افغانستان کې چې هغه په ارتقا د ظرفیت باندې کار کوي او هغه ملک ته کدرونه تولیدوي. د اکاډمي علوم کار ټول دا ده چې هغه به مطالعه کوي. المطالعه طمح الحزن، مطالعه د کتاب کتنه وایي غمونه تویوي. اکاډمي علوم ته چې تاسو راسئ نو تاسو به له ځانه سره یو ښایسته کتاب وړئ او الکتاب چې دغه خیر الجلیس خیر الرفیق از همه رفیقا کتاب که است و رفیق خوش است. کتاب یک رفیقی است که به شما دروغ نمیگوید. کتاب یک رفیقی است که همراه شما خیانت نمیکنه. کتاب که است حد اقلی 200 سال وقت داره. کسی که کتاب میخره هدیه میکنه، تحفه میکنه. کسی که یک قرآن عظیم شان یا یک کتاب دین میخره در مسجد و در مدرسه مینه حد اقل 200 سال او در خیر ابدی شریک خواهد باشه. کتاب هغه سرمایه ده چې په دنیا کې مثال نه لري. بل نو د اکاډمي علوم ټول کوشش او فوکس وکړه وړه په دې باندې دي چې موږ د خپل ملک ته څرنګه کدرونه تولید کو په مختلفو برخو کې. اکاډمي علوم به تاسو ته واضح سي دوستان به واضح کې انشاءالله د تشکیلاتو له پلوه هغه دوه قسمه تشکیلات لري چې یوې علمي تشکیلات او یوې اداري تشکیلات. په علمي تشکیلاتو کې هغه بیا خپله درې بخشه یا درې کوره لري په اصطلاح، درې معاونیتونه لري چې یو د اسلامي علومو ده او دوهم یې بیا د طبعي او تخنیکي علومو ده او دریم یې بیا د بشري علومو ده چې هغه د افغانستان په سطحه باندې الحمدلله ډیر غني ده. طبعي او تخنیکي علوم به د افغانستان په سطحه تر اوسه پورې د موږ تاسو شرایط داسې نه دي چې داسې غني شي لکه د دنیا طبعي علوم څخه غني دي. البته لله الحمد موږ په اسلامي علومو کې ډېر بهترین کدرونه لرو. په اسلامي علومو کې موږ د افغانستان خلق بلکې ټول د بر صغیر خلق دې ته نه یو محتاج چې د یوې مسلې د حل دپاره موږ مصر ته ولاړ شو یا جامع الازهر ته ولاړ شو یا دیوبند ته ولاړ شو او د یوې مسلې حل راوړو. دلته په افغانستان کې موږ تاسو کدرونه لرو خو دا کفایت او بسنه نه کوي. موږ ته لا نور مظلم په مخ کې پاته ده چې موږ باید د اسلامي علومو په بخش کې مخ ته ولاړ شو. د بشري علومو چې ډېر پراخ تشکیل لري او په اوو غټو مرکزونو باندې تقسیم دي او هغه هم تقریبا د سیمې د نړۍ په سطحه باندې الحمدلله غني دي. موږ تاسو ته چې دشوار او سخت او پیچ در پیچ مزل باقي ده نو هغه طبعي علوم دي او طبعي علوم یا په کل کې اکاډمي د یو ملک د ملا د تر حیثیت لري. کوم ملک چې پلجیږي نو هغه وخت پلجیږي چې په عمل کې ډاکټر معیاري نه وي، په عمل کې د لیسانس په کچه څوک معیاري نه وي، په هغه ملک کې پیلوټ معیاري نه وي، په هغه ملک کې د زراعت رئیس معیاري نه وي، نو خو تخمونه به ټول ضایع شي، ځمکه به ټوله مابین ولاړه شي. هغه اوبه د موږ تاسو دهقانان چې کوم محنت کوي هغه به ټول له مابین تللی وي. اکاډمي علوم کوشش کوي چې د ملک په سطحه باندې په ټولو علومو کې داسې یو کدرونه جامعې ته پیش کړي چې هغه د جامعې درد دوا کړی شي.
اکاډمي علوم په خپل تشکیل کې انشاءالله العزیز 521 نفره په فعالیت باندې بوخت لري. البته په دې کې به خدماتي برخه هم وي، 99 نفره البته په دې کې به اداري برخه هم وي، خو لویه برخه یې کدري ده. چې اوس به موږ انشاءالله تاسو ته واضح کړو چې په سلګونو ویم که په زرګونو ویم پروژې چې هغه تکمیل شوي دي او تر کار لاندې دي، او په 5 کلن و 4 کلن و 1 کلن و 6 کلن پلانونه دي او د هغوی دپاره پروژې ورکړل شوي دي او هغه پروژې ټولې تر کار لاندې دي. اکاډمي علوم د علم یو مرکز ده او علم تاسو ته معلومه ده چې د الله جل جلاله ذاتي صفت ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د 1402 کال د زمري یا 100 میاشتې راهیسې د 1403 کال د زمري یا د 70 میاشتې پورې د لاسته راوړنو لنډیز له تاسو سره شریکوو. په علمي برخه کې د علومو اکاډمۍ د لاسته راوړنو لنډیز: اول، د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو، احکامو او لارښوونو رعایت او تطبیق. د افغانستان د اسلامي امارت د طرز العملونو، لایحو، مقررو او قوانینو بشپړ رعایت او تطبیق. د ریاست الوزرا د عالی مقام او د اسلامي امارت د کابینې د احکامو او مصوبو رعایت او تطبیق. اغیزمنه رهبري او اداره او د هر ډول فساد په وړاندې جدي مبارزه. د علومو په بېلابېلو برخو کې 29 علمي څېړنیزې پروژې بشپړې شوي دي. د علومو په بېلابېلو برخو کې 280 علمي څېړنیزې پروژې تر کار لاندې دي او د علومو په بېلابېلو برخو کې 50 علمي څېړنیز کنفرانسونه وړاندې شوي دي. په ملي سطحه 6 علمي څېړنیز سیمینارونه دایر شوي دي. د علومو په بېلابېلو برخو کې 40 عنوانه کتابونه چاپ شوي چې مجموعاً 11,900 ټوکه کېږي او د بېلګې په توګه د هغوی نمونې ستاسو په مخ کې دلته په دې سټیج باندې پرتې دي. د علومو په بېلابېلو برخو کې 25 عنوانه نوي کتابونه د اړتیا او ضرورت پر بنسټ ژباړل شوي دي. د څېړونکو او لیکوالو د مطالعې لپاره د علومو اکاډمۍ کتابتون ته د علومو په بېلابېلو برخو کې 18,500 نوي کتابونه چمتو شوي دي. د علومو اکاډمۍ د بېلابېلو علمي څانګو په بېلابېلو علمي بستونو کې د آزاد سیالۍ له لارې د ډاکټورا، ماستر او لیسانس په کچه د لوړو زده کړو درلودونکي 50 تنه هیوادوال مقرر شوي دي. د علومو اکاډمۍ 140 تنو پوهانو د ټاکل شوو شرایطو په بشپړولو سره په بېلابېلو علمي څانګو کې بېلابېلو لوړو علمي رتبو ته ترفیعات کړي دي. د عدلیې محترم وزارت او د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون له لوري د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز ته د زرو په شاوخوا کې د بهرنیو رالیږل شوو کلمو ته د پښتو او دري ژبې معادل کلمې پیدا شوي او دا لړۍ په پرله پسې ډول روانه ده. د اریانا، کابل، خراسان، افغانستان، باستان شناسی، طبیان، طبیعت، کوشانیان، پښتو او سیمه ییز مطالعات مجلو 30 ګڼې چاپ شوي چې په ګڼو علمي برخو کې 248 علمي څېړنیزې مقالې چاپ شوي دي. له 140 علمي فرهنګي مرکزونو سره د 1900 ټوکو کتابونو او 1500 علمي مجلو مرسته شوې ده. د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د علومو اکاډمۍ غړو ته د دیني علومو د مضمون تدریس بشپړ شوی او 3 ځله ازموینه اخیستل شوې. د علومو اکاډمۍ کارمندانو او محافظینو ته د قرآن کریم د ترجمې، تفسیر او فقهي کتابونو د وړې دورې د پروګرام بشپړولو او د اصلاحي بیانونو، سیرت او عقیدتي ورځنیو ونیزو او میاشتنیو پروګرامونو ترسره کېدل. په دعوت او ارشاد ریاست کې د فقهي مجلس جوړېدل چې تر دې دمه د نیت، بیت المال، سفر، یتیمانو، حجاب، مسجد، پروژه کې د پچکاري کارول، حتیم په هدیره کې لمونځ کول، میراث او د ځینو نورو اړینو ټولنیزو مسایلو په اړه استفتاوې کړي او دا لړۍ په پرله پسې ډول روانه ده. د ډاکټورا او ماسترۍ له برنامو څخه د 4 تنو علمي غړو فارغېدل او 20 تنه علمي او اداري غړي د ډاکټورا، ماستري او لیسانس لوړو زده کړو لپاره کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو ته معرفي شوي دي. له 7 کورنیو او بهرنیو دولتي او نادولتي پوهنتونونو او د خصوصي تحصیلي مؤسسو سره د علمي همکاریو د هوکړلیکونو د چارو انسجام چې ځینې هوکړلیکونه لاسلیک شوي او د نورو د لاسلیک چارې به هم په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د علومو اکاډمۍ د ethnography له څېړنیز موزیم څخه د 900 تنو زده کوونکو او محصلینو لیدنه د علومو اکاډمۍ په تشخیصي کلینیک کې د ګڼو ناروغانو هیوادوالو د ناروغیو تشخیص او درملنه. د علومو اکاډمۍ لپاره نوی استراتیژیک 6 کلن پلان جوړ شوی. د اسلامي بانکوالۍ او معاصر مسایلو څېړنیز مرکز چې
له څو کلو راهیسې د افغانستان د علومو اکاډمۍ په اډانه کې فعالیت کوي. د خپلو نورو فعالیتونو او کړنو ترڅنګ سږ کال د هغوی لاسته راوړنې په دې ډول باندې دي. د اسلامي بانکوالۍ په برخه کې د مذابحو لارښود، د شرعي هیئت طرحه، د شرعي هیئت طرح تخریج، د جوالې لارښود، د مقاسې لارښود، د کفالت لارښود، د امانت لارښود، د بیع و صرف لارښود، د مشارکې لارښود، د مضاربې لارښود، د اقتصادي کمیسیون پریکړې پر اساس د چرګانو سکتور په هکله تحقیق، د مذابحو په اړه د شریعت په رڼا کې نظر څرګندول، د مرابحې لارښود دري او پښتو له فقهي تخریج سره، د مایکرو فاینانس شرکتونو د تحویل طرحه دري پښتو، د مضاربتي تکافل طرحه له فقهي تخریج سره، د بانکونو د تحویل طرحه دري پښتو له فقهي تخریج سره، د قرض لارښود، د حوالې لارښود، د عدلیې وزارت د تکافل قانون بیاکتنه له فقهي تخریج سره، د افغانستان بانک لخوا جوړ شوی د مرابحې لارښود بیاکتنه، د تضمین حقوق استفتاء حل کول، د صرافۍ لارښود بیاکتنه، د اجارې لارښود بیاکتنه، تخریج قانون ثبت دارایی‌های اداري امور، تطبیق حدود و امنیت، د شرکت لارښود، د بانکوالۍ قانون، د بانکوالۍ د قانون فقهي تخریج چې لا هم دوام لري، په اسلامي بانکونو کې د ګټې ویش لارښود، د حج او عمرې لارښود بیاکتنه، بانکي سیستم او پر اقتصاد اغیزې تصحیح او بیاکتنه، د ابرا لارښود، د سلم لارښود، د استثناء لارښود، د وکالت لارښود، د وقف لارښود او د هبې لارښود بشپړ شوي دي. او په دې اړه باندې د اسلامي بانکوالۍ او د معاصرو مسایلو په اړه باندې نور مسایل تر کار لاندې دي چې انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې راپور هم له تاسو سره شریک شي. د بهرني هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې فدراتیفي روسیې د ایران اسلامي جمهوریت، متحده عربي اماراتو، جاپان او چین ته د علومو اکاډمۍ د جګپوړو علمي پلاو سفرونه او د دغه هیوادونو د بیلابیلو طبي، علمي، څیړنیزو، فرهنګي او کلتوري مرکزونو له چارواکو سره لیدنه او له هغوی سره د علمي همکاریو د هوکړلیکونو د لاسلیک کولو د چارو پر مخ بیول ترسره شوي دي. د اسلامي نړۍ له علماو د روسیې، ترکیې او د ایران د سیاسي استازوالیو له استازو سره د علومو اکاډمۍ د رهبرۍ لیدنه او په بیلابیلو علمي او ټولنیزو برخو کې د اسلامي امارت د پالیسیو روښانول، د افغانستان د اسلامي امارت له بیلابیلو دولتي ادارو لکه لسترې محکمې، د کورنۍ چارو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د عامې روغتیا وزارت، د عدلیې وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د نورم او سنډر ادارې، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، افغانستان بانک، ملي بانک او ځینو خصوصي بانکونو، د ملکي خدمتونو ادارې او ځینو نورو دولتي او نادولتي ادارو سره په بیلابیلو کمیسیونونو، غونډو، کنفرانسونو او سیمینارونو کې د علومو اکاډمۍ د پوهانو پرله پسې مرسته او ګډون دا ترسره شوي دي. د ښاغلي امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس باندې د افغانستان د علومو اکاډمۍ نوي چاپېدونکي کتابونه اوس د یو پروسیجر له لارې کندهار ته استول کېږي او د هغې ځای له تایید نه وروسته به دا چاپېږي چې تر دې دمه پورې موږ 20 کتابونه د کره کتنې دپاره هلته استولي دي او 50 کتابونه نور د لیږلو دپاره چمتو دي. انشاءالله چې څومره ژر راورسېږي نو هغې د چاپ سلسله او د هغې ګزارش به هم بیا له تاسو سره شریک شي. د پالیسۍ او تقنین په برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لاسته راوړنې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د علومو اکاډمۍ قانون او مقررات ټول له سره برابر شوي، د فقهي تخریج چارې ترسره شوي، ان قریب به د اړوندو باصلاحیته مراجعو له لوري وکتل شي او له توشیح وروسته به د علومو اکاډمۍ د چارو د ښه والي په برخه کې مثبت اغیز ولري. د اداري فساد په وړاندې بنسټیزې او مهمې کړنې په تیر یو کال کې د ادارې د بهبود او اصلاح په موخه په بیلابیلو برخو کې بدلونونه راغلي. د وړتیا، ژمنتیا او کاري مخنیوي له مخې نوې ګمارنې شوي. د ادارې بیلابیلو برخو په چارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.